دوستانو سلامونه. زمونږ د ټولنې نه داسې یو شی جوړ دی او موږ په خپله جوړ کړی، چا نه دی جوړ کړی، چې هره بده بلا په موږ کې روزل شوې ده او هره بده بلا په موږ کې شتون لري او د خپله لاسه په موږ کې موږ د غرونو خلک یو، کلیوال خلک یو، په موږ ټولو کې دغه شیونه به راغلي وي او تېر شوي به وي، که نه اورېدلي به وي. زموږ رور زوی یا د کور هر یو غړی، زیاتره نارینه، یو ظلم وکړي، یو داسې تور وکړي چې دغه مذهب یې باید د ده ایستلی وای. په پښتنه ټولنه کې نن دغه پښتو ده. موږ په ځای د دې چې د هغې اصلاح وکړو، هغه ورته متوجه کړو چې وسړیه دا ده چې څه وکړل ډېر اسان کار دی. دا ده چې څه وکړل، که دا ستا د کور کوم یو کس سره وشي، ستا وجدان څه وایي، ستا نرتوب، ستا پښتونولي، ستا اسلام څه وایي، تا به څه کړي وای. دا ټول پر راټول شي او دې شي ته متوجه کا. نه، په ځای د دې چې دا کار یې کړی وای، دوی تر شا ودرېږي. یعنې زه تاسو ته تل وایم، زه هغه خبرې کوم چې ما د کتاب نه دي لوستي، زما په خپل ژوند کې، او زه د خپل وجدان دې ته مجبور کړم چې د تاسو سره شریک کړم، ځکه چې زه خو یې بوکه کړم چې تاسو بوکه نه شئ. د کورنۍ یو وګړی یو بد کار کوي او نورې تر شا ولاړ دي، او نورې دغومره ګیري تهجد کوي، یا جمع خو پرېږده، 5 وخته نفلونه خو پرېږده، د قرآن ختمونه خو پرېږده، چې تهجد کوي، تسبیحات پوره کوي، بل ته نصیحت کوي او دی تر شا ولاړ دی. او بیا څه وایي؟ نو څوک څه پوهېږي چې تا دا کار کړی دی او که ته دا کار کړی، نو ستا دا تسبیح د خدای ستا په سر ماړې کا، دا تهجد د خدای ستا په دې سر ماړه کا، دغه جمع د خدای ستا په دې سر ماړې کا چې ته دومره د ښه او بد توپیر نشي کولی په څلورو شي. ستا د جمع او ستا د تسبیحات او ستا د تهجد تا ته دومره ایمان در نه که چې ته په دې باندې پوه شي چې دا ښه کوم دی او دا بد کوم دی. ښه په دې باندې پوهېږي، ولې نه پوهېږي؟ ښه پېژني چې ورور ما زاني دی، ښه پېژني چې ورور ما چرسي دی، ښه پېژني چې ورور ما غل دی، غاصب دی، ډاکو دی، منافق دی، کوني دی، پسي دی. خو تر شای چې ولاړ دی، هغه ایمان نه لري، هغه د ډاکوانو ملګری دی. که د ایمان لرلی، ده به د خپل رور، د خپل زوی داسې به د مخ ته ایستلی وی او د ټولنې ته به مخته کړی وی، او زوی ته به ویلي وی چې زویه دا کار د کړی دی، توبه وباسې زما په مخ کې، که ټولنې ته د کش کم او د دې انسان نه معافي وغواړم چا سره چې دا کار کړی دی. نه، خو دا موږ چې په خپله غلا او ډاکوان یو، په د پاسه ټګ ورلاندې برګ، سر د سنډه، څرمن د میخې، د خلکو په مخ کې شیخ، او د خدای هیڅ پروا نه لري. شپې بیا داسې بوغې پکې وي، داسې غوپې پکې وي چې نه خدای شته او نه ورځ د قیامت شته، او نه به مرګ راځي او نه به د ذرې ذرې حسابي. الله مو ښاد و آباد لره. که غواړئ چې ټولنه جوړه شي، که غواړئ چې په یو ښې ټولنه کې ژوند وکئ، د کورنۍ ظالم، کوني، کوسي، غاصب، ډاکو، غل په خپله وځپئ، او که نه بیا نه کږي او هغه همداسې پدري او مادري غل وي او ډاکو وي، غاصب وي چې لاره نه بدلوي، بیا نو لاره ته نه جدا کوه سړیه. ولې د غل ملګرتیا کوې؟ ولې تر د غل ملاتړ کوې؟ ولې تر مرګه پورې د هغه تر شا ولاړ وې؟ تاسو ته خو به د خپل کورنۍ غل، یعنې وړوکی غل ښکاري، خو څوک ته نه کرکه کوي. څوک چې د یو چا نه کرکه کوي، نو ستا د سترګو به د هغې سره څنګه کینی؟ لږ عقل نه کار واخلئ. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.